عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم. هر که خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان عشق است وای از عشق غوغا می کند. هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض شادباش داریم خدمت شما عزیزانی که در مکتب ایثار درس سخاوت می دهید. شما بزرگانی که سعادتمندان دنیا و آخرتید. شما خوبانی که انسانیت را تفسیر می کنید و در صحیفه های از دلهایتان وفاداری، از خودگذشتگی، شجاعت و شهامت و مروت را رقم میزنید. درود بر شما باد. دستان گرمتان را می فشاریم و حضور سبز و صمیمانه شما گرامی می داریم. اهدافتان پایدار و گامهایتان استوار باد. اندیشه هایتان رفیع و مقامتان آباد باد. Ladies and gentlemen, I am thrilled and honored to welcome you all to Afghanistan Independence Day, celebrated on August 19, marks the country's freedom from British influence in 1990 after the Third Anglo and Afghan War. Despite ongoing challenges, including decades of conflict and political instability, Independence Day serves as a reminder of the country, through solidarity, mutual support, that we can build a brighter future, celebrate our shared values, and achieve common goals. Let's continue to support one another. همان طوری که مستحضرید، ما امروز در این ساعت دور هم آمدیم تا شاهد 100مین و بزرگترین جشن استرداد استقلال کشور عزیز ما افغانستان در اینجا در تورنتوی بزرگ باشیم. مهمانان گرانقدر، امروز گرد هم آمدیم تا یکی از پر افتخارترین لحظات تاریخ کشور عزیز ما افغانستان را گرامی بداریم. استقلالی که با خون و عزم نیاکان ما به دست آمده و به همه ما عزت و افتخار بخشیده. استقلال افغانستان تنها یک روز در تقویم نیست، بلکه نمادی است از مبارزه، فداکاری و عزم ملت ما برای زندگی در آزادی و سربلندی. این روز فرصت است تا به یاد بیاوریم که افغانستان همواره از حقوق و ارزش‌های خود دفاع کرده و خواهد کرد. حالا از همکارم دعوت میکنم مرسل جان زازایی که در جایگاه تشریف بیاره و ادامه برنامه داشته باشند. بازم یک افتخار، یک کف بلند به افتخار تکبانوی قهرمان ما. لک از مرای لک شاهین ده هندوکش ده غرونو، لک از مرای لک شاهین ده هندوکش ده غرونو، لک دلبر لک پادشاه ده هر افغان ده زړونو. روح به ده ښاد وي با غیرت شملور غازی، روح به ده ښاد وي با غیرت شملور غازی. افغانستان ده کړ ښایسته د آزادۍ په وینو. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته لاسته راوړلو 115مه کلیزه مو مبارک شه. له نن څخه 115 کاله مخکې د اګست په 19مه د غازي امان الله خان په مشرۍ له انګلیسي استعمار څخه خپلواکۍ ترلاسه کړه او دا عظمته کارنامه یې د تاریخ په زرینو پاڼو کې راتلونکو نسلونو ته ثبت کړه. د خپلواکۍ دغه ورځ مو بیا هم مبارک.
د پروګرام په دې برخه کې قاري صاحب عبدالرحمن نظري صاحب ته بلنه ورکوو تر څو تشریف راوړي او د قرآن عظیم شان د څو آیاتو په تلاوت سره زموږ نننۍ غونډه پرانیزي. قاري صاحب عبدالرحمن نظري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. موږ یوازې د بدو خلکو په بدۍ نه بلکې د ښو خلکو په خاموشۍ هم خفه یو. د زور خلاف مزاحمت ژوند دی، د زور خلاف مزاحمت ژوند دی. که نور دی وس نه رسی شور جوړ کا، که نور دی وس نه رسی شور جوړ کا. سړی ایرې پوکړی لمړو سپرغۍ اور جوړ کړی، په خاموشۍ مینو خولې پرانیزی شور جوړ کړی، په خاموشۍ مینو خولې پرانیزی شور جوړ کړی. د انګریزي د نیم ښکېلاک څخه ډېره مننه، د انګریزي د نیم ښکېلاک څخه د خپلواکۍ دغه ویاړلې ورځ مو نیکمرغه او مبارک وي. له قاري صاحب نظري څخه ډېره زیاته مننه. د پروګرام په دې برخه کې د ښه راغلاست وینا لپاره د وطن زړور سپاهي جنرال ظاهر وردګ د شهید ګیلمن وزیر په دې بیتونو راغواړو چې د غلامۍ له ژونده سل ځله بهتر دی مرګی، د غلامۍ له ژونده سل ځله بهتر دی مرګی، د ازادۍ د ننګ په لار کې معتبر دی مرګی. راځئ دې کار ته اول خپله ګیلمن تیار یم، سبا ته هم نه ایسارېږم دا دی نن تیار یم. تاسو هم دې کار ته د ننګ په پړي ملې وتړئ، تاسو هم دې کار ته د ننګ په پړي ملې وتړئ. صرف په خوله نه نغدې نغدې ارادې وتړئ. ځئ چې لاسو کې د خپلواک وطن جنډې اخلو، موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو، موږ به تر څو پورې د یو بل جنازې اخلو. محترم جنرال ظاهر وردګ. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ځوانانو، کشرانو او مشرانو، درنو او معززو ملمنو، د افغانستان محترم سفیر سروش صاحب او ورسره مل پلاوی ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحالم که در بین شما در جشن 105مین سالگرد استرداد استقلال کشور عزیز ما افغانستان افتخار سخنرانی مختصری را خداوند متعال برایم ارزانی فرمودند. الحمدلله ثم الحمدلله. تاسو ته ستاسو په خپله پرتمینه لمانځغونډه کې چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 105مې کلیزې په ویاړ مو نیولې، د زړه له کومې البته د خپلو ډېرو درنو شریکانو هم نظره ورونو په ټولنه کې د مخورو وطن دوسته
هغه ټیم چې په خپلو مالي معنوي فزیکي هلو ځلو یې په ډېر کم وخت کې وکولی شول ستاسو دغه خوشحالي ستاسو سره نن د یوه چتر لاندې په یوه اواز بې له دې چې د کومې اتحادیې نوم ذکر شي بیرق او لوګو یې ورپیږي دغه متحد ټیم په خپل تعهد وکړی شول چې داسې ملي او مذهبي ورځې به وروسته له دې په ګډه لمانځو دا تعهد یې الحمدلله نن ثابت کړ زه دلته د همدې متحد ټیم په نمایندګۍ تاسو ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم قدمونه مو پلې مو غواړم دا یاده کړم چې موږ په تیرو 3 اونیو کې د ځان سره یو متحد تخنیکي لوژیستیکي او مالی ټیم درلود اجازه غواړم چې دلته د دوی د کړنو او احترام په پار حداقل د دوی نومونه د الفبا د تورو په ترتیب یاد کړم محترم بارکزی صاحب محترم یونس حفیظی صاحب محترم حبیب ایمل خټک صاحب محترم حبیب الله خیبر صاحب محترم محمد امین ظریف صاحب محترم امین الله قاضی صاحب محترم علامه محمد کاکر صاحب محترم جواد کاکر صاحب محترم محمد احسان کمال صاحب محترم حمید مبتکر صاحب محترم یار محمد نعیمی صاحب محترم حمزه نورستانی صاحب محترم عبدالرحمن نظری صاحب همداشان یوشتنو نورو مخورو درنو او باعزت وطنوالو هر یوه په خپلو مشورو او د نظریاتو په تبادله نازولی یو او موږ یې تشویق کړي یو چې د دې تشویق زموږ د لا نور قوت باعث شو د هغې نومونه په لاندې ډول یادوم محترم پوهاند نجیب الله نیازی صاحب محترم دکتر محمد نجیب عزیزی صاحب محترم دکتر صدیق الله شهباز صاحب محترمه زهره بیان شینواری محترم رحیم الله دورانی صاحب محترم محمد نظیر احمدزی صاحب محترم سپوږمۍ وردک صاحب محترم صفیه صدیقی صاحب محترم سلامت عظیمی صاحب محترم متین سرفراز محترم نصیر کرامت محترم حلیمه صدف صاحب محترم صبری صاحب محترم سفیر صاحب شینکۍ کړوخیلی زه د خپل ټیم په نمایندګۍ د دوی ټولو له مشورو منندو یم باید تذکر داد زحمات و عرقریزیش تیم متحدی که افتخارش به شما حاضرین در تالار امروز برمیگردد و همه ما متحدانه مدیون تشریف آوری و اشتراک فرد در جشن خودتان امروز زیر این چتر هستیم. Distinguished guests, friends and families, welcome to Afghanistan 105th Independence Celebration event. Happy Independence Day. زنده و سربلند باد مردم غیور افغانستان. با امید روزی که دختران و خواهران ما در افغانستان به درس و تحصیلشان آزادانه ادامه دهد. تل دیوی افغانستان. منندویم چې دلته تشریف مو راوړی دی. مننه. د جنرال صاحب نه په مننې آزادۍ زموږ پټکی زموږ غرور دی. آزادۍ زموږ پټکی زموږ غرور دی. آزادۍ زموږ تګلاره او منشور دی. آزادۍ زموږ د شعر هر یو ردیف دی. آزادۍ زموږ د شعر هر یو ردیف دی. آزادۍ زموږ کتاب قرآن شریف دی. آزادۍ زموږ بیرق زموږ کفن دی.
ازادۍ زموږ بیرغ زموږ کفن دی ازادۍ د زرقدم آخر سلګی دی د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوم ښاغلي یار محمد نعیمي صاحب ته چې د پیوستون ټولنې مشر دی تر څو تشریف راوړي او خپله وینا وړاندې کړي د لوی او مهربان خدای په نامه درنو مشرانو آغلو ښاغلو کشرانو خویندو ورونو السلام علیکم خوشحاله یم چې نن د هیواد د استقلال 115مه کلیزه د تاسو سره یو ځای دلته نمانځو دوستایی که از شهرهای دور و نزدیک تشریف آوریش خیر مقدم میگم صفا آوردین خوش آمدین خوش هستیم که شما را در پهلوی خود در این مجلس داریم For those of us who are not Afghans, probably they don't understand us. So I would like to take the opportunity and welcome them to this celebration. And we are happy to have you with us. And we appreciate the time that you took to join us in our celebration. Thank you very much for your support. And we are happy to have you here. درنو دوستانو د استقلال د 115مې کلیزې په مناسبت زما او د پیوستون ټولنې په نمایندګۍ د زړه له کومې تبریکات او نیکې هیلې ومنئ نن موږ د استقلال ورځ د هیواد نه د باندې په داسې حالت کې تجلیلوو چې په هیواد باندې مو تورې وریځې ګرځي او د هیواد 50% نفوس په کورونو کې بند دي منظور مې د نجونو او زموږ د خویندو نه ده چې د تعلیم او کار څخه محروم دي فکر کوم چې فقط ارزو باندې چې د دې ارزو ولرو چې دا مشکل حل شي یا هر یو په خپل کور کې شکایت وکړو چې دا مشکل ولې ده نو فکر نه کوم که دا مشکل حل شي مشکل د حل لپاره لومړی زموږ ستاسو اتحاد پکار ده یو بل ته باید لاس ورکو مننه د دې نه تیر شو از منم تیر شویم ما هستیم اگر ما باشیم همه ما هستیم اگر منم تالی 40 سال منم گفتیم همهش ما در افغانستان هم گفتیم در ایجم میگیم نتیجه ایش هم میبینیم که مملکت ما به چی سرنوشت دچار است لطفاً دست به دست بدین بیاین که یک قوت جور شویم یک گروپ لابی در کانادا جور شویم و یک قوت در داخل افغانستان جور شویم هدفم از مقاومت های این و آن نیست که شما در سوشل میدیا میبینین ما تمام عمر افغانا کوشش کردن نظاما را چپه کنن تل مو نظامونه رنګ کړي دي کوشش مو کړی چې رنګ کو او د رنګېدو نتایج نن موږ تاسو په خپلو سترګو وینو احساسوو یې راځئ چې د رنګېدو سوچ له فکره وباسو په دې فکر وکړو چې نظامونه څنګه اصلاح کولی شو او د اصلاح لپاره یو د بل لاس ونیسو او یو قوت شو تر څو یو مؤثر قوت وسیږو او نظامونه د اصلاح لارې ته راولو خبرې ډېرې نه اوږدوم دا د لیکچر ځای نه ده بخښنه غواړم چې تاسو هم خسته نه شئ یو ځل بیا تاسو ټولو ته د استقلال 115مه کلیزه مبارکي وایم کور مو ودان یو آخري خبره کوم د نجونو د تعلیم په حساب کې یو کال لپاره موږ د پیوستون مشرتابه ډلې یو کال لپاره
په افغانستان کې 1500 نجونې په آنلاین ایجوکیشن لپاره سپورټ کړلې، مصارف یې مشرتابه ډلې ورکړي. هغې نه وروسته هغه پروګرام ختم شو، خو یو څوک چې هغه د کاناډا نه داوطلب بدون د کوم فیس نه تر ننه پورې هغه پروګرام ته ادامه ورکړې ده، هغه بل څوک نه ده، هغه زموږ د ټولنې یو فعال غړی ډاکټر صاحب حسن ده. ډاکټر صاحب کور دی ودان، موږ د احسانمند یو، د هیواد بچي د احسانمند دي، په ژوند او صحت د برکت شه. یوه نړۍ مننه، توجه نه کور مو ودان. ما امشب افتخار از این داشتیم که ممبر آف پارلمنت این کانادا یا MP کانادا یا عضو مجلس نمایندگان کانادا همه افغان‌ها را تشویق بکنه، تقدیر بکنه و همچنان این برنامه زیبا با این شکوهمندی که گرفته شده به نحو تقدیر شود. من متنش هم میخوانم، اما قبل از او به نمایندگی از همه ما و شما، به نمایندگی از تیم برگزار کننده از محترم نعیمی صاحب خواهش میکنم که دوباره بیاین در کنارم ایستاده شوند و این لوح تقدیر تسلیم شوند. August 22 and 2024. On behalf of the government of Canada, this certificate is presented to Afghan independence from British influence in the territory of Rawalpindi, to Afghan reside in Ontario. محترم نعیمی صاحب. با کمال امتنان از حضور همتان دوستای عزیز، ما میخواهیم که یک بریک داون برنامه امشب ما رو براتون بگوییم که چه چیزی اتفاق خواهد افتاد و شما در انتظار چه چیزی خواهد بود. امشب تنها در برنامه ما سخنوران نیست، بلکه دیگه برنامه هم داریم. مثلا امشب موسیقی داریم، امشب گروپ ترانه داریم که دو کودک زیبا میان بر روی استیج و برای ما شما ترانه میخوانن. و مهمتر از همه که امشب ما لکی درا یا خوشچانس داریم. همین بیرقایی که شما در دست دارین در پشت از این 1 یا 4 یا 5 دیجیت نمبر است که مبلغ جایزه هم است $1000 از طرف محترم گروپ کاکر. و امیدوار هستم همین بیرقایی که پشتانه سیرم پشتان محفوظ بانین که در لابلای برنامه ما لکی درا میکنیم یا خوشچانس هم میخوانیم و ممکن یکی از شما از او خوشچانس های خیلی خوب ما باشه. و حالا در این قسمت از برنامه با کمال امتنان و افتخار دعوت می نمایم از محترم حسن سروش، سفیر کبیر جمهوری اسلامی افغانستان در کانادا، تا در جایگاه تشریف آورده سخنان عالمانه ایشان خدمت همه ما و شما بفرمایید. محترم سروش صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن و مشران و گران و دوستان و هموطنان و مهمانان نهایت گرامی، سلام و شام همه شما بخیر. و بسیار خوشحال هستم که امروز به مناسبت 105مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در کنار شما حضار محترم در تجلیل از این مناسبت مهم اشتراک میکنم. در دغه مهم تاریخی مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایم او د دې محفل د تنظیم په هکله له ټولو دوستانو او همکارانو څخه مننه کوم. چند روز قبل در اتاوا سفارت افغانستان افتخار برافراشتن بیرق افغانستان در صحن سیتی هال اتاوا را با حضور بعضی از هموطنان عزیز داشت و من میخواهم با استفاده از این فرصت از حضور دوستانی که از تورنتو تشریف آورده بودند یک بار دیگه ابراز امتنان بکنم. حضور شما در برنامه امشب در سایر برنامه‌های تجلیل از استرداد استقلال افغانستان و تمام برنامه‌های مرتبط با افغانستان در واقع نشانگر تعهد شما با آینده افغانستان و همچنین بیانگر تعهد شما به ارزش‌ها و آرمان‌هایی است که محور تلاش‌ها و مبارزات مردم افغانستان از جمله تحت زعامت
شاه ملالا خان برای استرداد استقلال افغانستان بود. در چند سال بعد از استرداد استقلال افغانستان مجموعه از اقدامات وسیع و بسیار مهم از جمله تدوین قانون اساسی برای تبدیل افغانستان به یک کشور نوین و نظاممند برداشته شد و افغانستان در واقع یکی از پیشگامان انکشاف و اصلاحات در سطح منطقه بود. این تلاش‌ها در دوره‌های بعدی هم ادامه یافت و در بعض از مقاطع ما دستاوردهای بسیار ملموس داشتیم. اما در این حال متاسفانه تاریخ 100 سال اخیر افغانستان شامل فرازنشیب‌های زیادی بوده و از جمله ما شاهد گسست‌ها و عقبگردهای زیادی بودیم که یا مسیر انکشاف افغانستان را کند ساخته و یا هم کاملا معکوس نموده. آخرین عقبگرد در این مورد متاسفانه 15 آگوست 2021 بود و شاید بگیم یکی از رنجاورترین عقبگردهای تاریخ معاصر افغانستان که افغانستان در یک مسیر بسیار تاریک و خطرناک قرار داد و که وجود مشخصه این عقبگرد بسیار کلان فعلا بحران بشری، وضعیت بسیار اسفبار حقوق بشری در افغانستان، فضای ارعاب و سرکوب و همچنین محدودیت‌های بیشمار بر زنان و دختران افغانستان است. در شرایط فعلی بیشتر از 23 میلیون از هموطنان ما و شما به کمک‌های عاجل و حیاتی بشری نیازمندند. بیشتر از 2.5 میلیون دختر افغان، یعنی تقریباً 80% دخترانی که در سن مکتب قرار دارند فعلا از تحصیل محروم هستند و در حدود 8 میلیون از هموطنان ما، یعنی در حدود 20% نفوس افغانستان، در نتیجه بحران چند وجهی که در افغانستان ایجاد شده در 3 سال اخیر مجبور شدن که افغانستان را ترک بکنن. سوال مهمی که در برابر همه ما شما قرار داره در شرایط فعلی است که چه باید بکنیم و مخصوصاً جامعه دیاسپورای افغانستان با توجه به ظرفیت عظیمی که دارن، هم ظرفیت تخصصی و هم ظرفیت مسلکی، چه نقشی میتونن در تاثیرگذاری بر شرایط فعلی افغانستان داشته باشن. و این سوال من فکر کنم محور نشست‌ها و ابتکارات و محافل مختلف در ماه‌های اخیر بوده. و به صورت کل خوشبختانه هموطنان ما در کانادا از جایگاه بسیار خوبی از نظر اجتماعی و اقتصادی برخوردار هستند و با توجه به افزایش تعداد هموطنان ما در 3 سال گذشته من مطمئن هستم که فضا و فرصت برای نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف برای جامعه دیاسپورای ما در شرایط فعلی و همچنین در ماه‌ها و سال‌های آینده بیشتر فراهم خواهد شد. و به صورت مشخص در عرصه دادخواهی با توجه به ظرفیت سیاسی و دادخواهی وسیعی که وجود داره و با توجه به اینکه تعداد زیادی از فعالین سیاسی و مدنی در خارج از افغانستان مخصوصا در کانادا حضور دارند، من فکر کنم که جمع امشب ما و شما یک مثال بسیار واضح از این واقعیت است و من فکر کنم نقش جامعه دیاسپورای ما بر تاثیرگذاری بر پروسه‌های مرتبط با افغانستان از جمله پروسه سیاسی و تلاش‌های صلح بسیار مهم است. خوشبختانه جامعه دیاسپورای ما یک جامعه بسیار پویا و فعال است و تنوع و تعدد نشست‌ها، ابتکارات و همچنین گردهمایی‌های مختلف نشانگر واقعیت است. به عنوان مثال در جریان چند روز گذشته ما تقریبا شاهد چندین گردهمایی بزرگ در تورنتو، در اتاوا و همچنین در ونکوور بودیم. اما در این حال همونطور که بزرگواران فرمودند ایجاد انسجام و هماهنگی در زیر یک چتر واحد برای کمک به حل بحران افغانستان بسیار مهم است و مطمئناً ایجاد این چتر واحد وحدت نظر و وحدت عمل میتونه نتیجه تلاش‌های ما و شما را چند برابر بسازه و من بسیار امیدوار هستم که تلاش‌های جمعی ما و شما، تلاش‌های جاری برای انسجام دیدگاه‌ها و اقدامات در بین جامعه دیاسپورای ما و شما در این چارچوب ادامه پیدا بکنه. من چند روز قبل در یک از نشست‌ها در تورنتو هم یادآور شدم که خوشبختانه حداقل در شرایط فعلی در سطح بین‌المللی یک اجماع نظر حداقل راجع به 2 نکته اساسی به وجود آمده. یکی که شرایط فعلی در افغانستان به هیچ وجه قابل پذیریش نیست و دویی که رویکردی که تا به حال وجود داشته در این 3 سال اخیر و تلاش‌هایی که صورت گرفته در سطح جهانی مؤثر واقع نشده و این رویکرد کارساز نبوده. بنابراین نیاز به یک رویکرد جدید است.
من فکر کنم این اجماع کلی حول محور دو نکته میتونه یک فضا و فرصت بسیار خوب برای تلاش‌های دادخواهی ما و شما ایجاد بکنه. و خوشبختانه اجماع تلاش‌های را به همراه داشتم و تا که جریان هستیم در ماه‌های اخیر یک ارزیابی در چارچوب ملل متحد صورت گرفته و فعلا هم تلاش‌های جهت اجرای این سند جریان داره. و همچنین نقش دیاسپورای ما در حمایت از ابتکارات مرتبط با زنان و دختران افغانستان هم در داخل کشور و هم در بین و هموطنان تازه وارد ما بسیار مهم است و با استفاده از فرصت می‌خوایم از تلاش‌های داوطلبانه همه شما بزرگواران چه به شکل انفرادی و چه در چارچوب نهادهای مختلف در حمایت از هموطنان تازه وارد ما در 3 سال اخیر ابراز امتنان بکنم و امیدوار هستم که تلاش‌های مشترک ما و شما در این زمینه ادامه پیدا بکنه. من همونطور که بارها خدمت شما عرض کردم سفارت افغانستان در اتاوا به عنوان خانه مشترک همه ما و شما متحد به تلاش‌های جمعی در این عرصه است، در عرصه دادخواهی مشترک و همچنین ما کماکان متحد به ادامه خدمات کنسولی برای جامعه رو به رشد دیاسپورای افغانستان نه تنها در کانادا بلکه در تمام حوزه آمریکای شمالی هستیم. یا سلبیات دغه مهم تاریخی مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایم او تاسو ټولو ته د سلامتی او بریالیتوب هیله کوم. بسیار تشکر. ای آزادی قامت بلند و آزاد تو مناره زیبای معبد من است. حالا در این خطبه از برنامه از محترم دکتر صاحب فرامرز تمنا سیاستمدار رئیس ازبق پهنتون کابل، یکن از کاندیدان ریاست جمهوری و رئیس قبلی مرکز مطالعات و استراتژیک وزارت امور خارجه افغانستان صمیمانه خواهش میکنم، دعوت میکنم تا در جایگاه تشریف آورده و سخنانشان خدمت شما ارائه بفرمایند. محترم دکتر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. من از این همه القاب گذشته یک معلم هستم، یک معلم ساده و افتخار از این داشتم که چند وقت در خدمت جوانان کشور خود باشم. سپاسگزار هستم از برگزار کنندگان برنامه و تشکر میکنم که جشن استقلال گرفتند و ما را دعوت کردند. من میخوایم یک کوتاه درباره استقلال بگویم و استقلال با هجرت پیوند بدم، چون ما و شما مهاجر هستیم و آیا ارتباط ما با استقلال قطع شده یا نه. استقلال یک مفهوم ذهنی است و ما وقتی که در مورد استقلال صحبت میکنیم در ذهن خود مستقل فکر میکنیم. تا وقتی که استقلال در ذهن بمانه و در ذهن اسیر باشه ما کشوری مستقل نمیشیم. شاید یکی از بزرگترین آسیب‌های 105 سال گذشته افغانستان همی بوده که مفهوم استقلال از ذهن ما بر نیامده و تبدیل به عینیت و عمل نشده. چگونه میشه که استقلال عینی کرد، حالت ذهن به در آورد و در عمل و در کنش‌های خود رو نشان داد؟ اگر روزگاری هر شهروند کشور، چه ولسوال باشه، چه والی، چه وزیر، چه استاد دانشگاه، چه ملای مسجد، چه بازرگان و هر سمت دیگر داشته باشه و حتی مأمور تنظیفات شاروالی و یک آهنگر از خود سوال بپرسه که نقش ما در انکشاف کشور چیست؟ من چی میتونم برای انکشاف افغانستان بکنم؟ اون وقت استقلال از ذهن به در آمده و وارد عینیت جامعه شده. شاید ما این سوال از خود نپرسیدیم و یا اگر پرسیدیم به او پاسخ غلط دادیم. پس بود اول استقلالی است که ما استقلال از ذهن به در بکنیم و در عمل نشان بدیم که مستقل هستیم. شاید ما یکی از دوستداران استقلال باشیم، یعنی کشوری که همیشه جشن استقلال خود جشن میگیره، اما واقعیتی است که ما مستقل نبودیم همیشه. مسئله بعدی بحث هجرت و استقلال هست. ما به هر حال
به عنوان دیاسپورای افغانستان که از وطن دور هستیم، آیا پیوند ما با وطن قطع شده یا نه؟ می توانیم به این پیوند یک معنای دیگری ببخشیم؟ واقعیت است که هجرت پایان نقش شهروندان در استقلال کشورشان نیست، بلکه باز تعریف نقش شهروندی در استقلال کشورشان است. چگونه؟ طبیعی است وقتی ما و شما در افغانستان هستیم، افغانستان تنها یک جغرافیایی که در او زنده می‌کنیم نیست، جغرافیایی که در او زنده می‌کردیم نیست، بلکه جغرافیایی است که هم به ما معنا می‌داد و هم به نگاه ما به جهان. وقتی ما میگفتیم ما شهروند افغانستان هستیم و افغان هستیم، از طریق او به خود هویت میدادیم و به تعامل خود به جهان هویت میدادیم. به هر حال وطن عینکی است که انسان به خود و به جهان وصل میکنه. ما و شما دور هستیم از او عنصر معناده‌ای. از دید من هجرت یک دریچه جدیدی هست برای باز تعریفی پیوند خود با کشور، برای شناخت خود و جهان از دریچه دیگر، همون شناختی که هانا آرنت در کتاب محبت به وطن بیان میکنه. به هر صورت وقتی که ما هجرت میکنیم، سکوهای بیشتری نسبت به آنهایی که در داخل کشور هستند برای دفاع از وطن خود داریم، برای رسیدن به آرمانهای وطن خود داریم. امروز یا دیروز به عبارت دقیق‌تر، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان علنی شد. قانونی که در همین ماه اسد توسط ملا هیبت الله توشیح شده. تنها خواندن همین قانون و برجسته ساختن نکات ضد انسانی، ضد بشری این موضوع و نگاه سخیفی که این قانون امر به معروف و نهی از منکر به زنان و به کرامت انسانی داره، برای تقبیح طالبان کافی است. من به چند تا از دوستای خود گفتم این قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که به مراتب صدها مرتبه بیشتر از عملکرد طالبان زن ستیزانه است و تمدن ستیزانه است، باید به زبانهای چینی، روسی، عربی ترجمه بشه و در اختیار متحدین طالبان قرار بگیره تا بدانند که اینا با چی گروه تمدن ستیزی در تعامل هستند. و یکی از کارهای ما و شما شاید همی باشه، ما که در خارج هستیم و زبان میدانیم، بخش‌هایی از این قوانین ضد زن و ضد تمدن ترجمه بکنیم، پخش بکنیم در میدیا و در رسانه ها تا چهره واقعی این مردم نشان داده بشه و ای که اینا نمایندگان افغانستان نیستند. پس هجرت پایان پیوند ما با کشور ما نیست، بلکه پیدا شدن صدها فرصت و سکوی دیگر برای دفاع از استقلال، عظمت و شوکت کشور ما است. امیدوار هستم که هر سکویی که پیش روی ماست برای دفاع از آزادی، عدالت، حقوق زن، تمدن و پیشرفت کشور استفاده بشه. تندرست و آرام باشه. اتلان د زمانه خپلواکي غواړي، اتلان د زمانه خپلواکي غواړي، په لاسو یې زولانې خپلواکي غواړي. زمانه په غیرتیانو امتحان کړئ، زمانه په غیرتیانو امتحان کړئ، که هم وشي پرې کاڼې خپلواکي غواړي، که هم وشي پرې کاڼې خپلواکي غواړي. د ښاغلي فرامرز تمنا څخه په مننه. ګرانو دوستانو، په پروګرام کې ډیر پروګرام البته ښه روان دی، خو ماشاءالله تګ راتګ ډیر زیات دی او هیله دا دی چې دغه پروګرام په خیر سره پای ته ورسیږي. تاسو پوهیږئ چې خبرې هم ډیرې شوې لږې، خو بیا هم کوښښ کوو چې نورې برخې هم تاسو ته وړاندې کړو. خو په دې برخه کې ټولنیز فعال، افغان مبارز شخصیت
او د ملت د بیدارولو تکړه مبارز ښاغلي انجینیر حمزه نورستاني صاحب ته په ډیر درنښت بلنه ورکوو چې تشریف راوړي او خپله درنه وینا وړاندې کړي. ښاغلی حمزه نورستاني صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. د هر څه نه مخکې راغلو ښاغلو خویندو ورونو مشرانو کشرانو محترمو مېلمنو تاسو ته په دې مبارک مجلس کې ښه راغلاست وایم. د ښه راغلاست تر څنګ اجازه راکړئ چې خپلو ټولو ورونو خویندو ته د ګران هیواد افغانستان د 105 کلیزې د استقلال ورځ مبارکي ووایم. محترم ورونو زه نن په دوو موضوع باندې غواړم خبرې وکړم. د ځوانانو او بالخصوص د خویندو توجه خپلو د دوو نقطو ته غواړم چې توجه تاسو دې نقطو ته وکئ. محترم ورونو موږ او تاسو نن ازادۍ ورځ لمانځو. موږ دلته صرف دې له نه راغلي چې موږ او تاسو صرف سات تیر شي. موږ یو احساس په بنیاد باندې نن دلته راغونډ شوي. دا د ازادۍ ورځ چې نن یې موږ لمانځو دې دپاره چا قرباني ورکړې ده، دې دپاره چا اتحاد او اتفاق کړی دی. په هغې وخت کې چې دا قربانیانې کېدلې او موږ یې نن لمانځو مذهبي قومي او منطقهي تبعیض په افغانانو کې نه و. بدبختانه افغانان نن د دنیا د مخ د ټولو نه مظلوم ضعیف او ذلیل خلک دي. موږ د دې ننني مجلس نه باید د خپل ځان سره او د خپل خدای سره دا تعهد وکړو چې نن د دې مجلس نه موږ ځان سره یو سوال او یو فکر ویسو. افغان ولې ذلیله دی؟ د افغان ځوان ماشوم په ورمیک په ایران کې ولې په خښ کې غوستل کیږي؟ افغان ماشوم او افغانه خور د پاکستان په محبسونو کې ولې مظلومه بندي ده؟ افغانه ستا د تاریخ خو 15,000 کاله کیږي. څنګه پایپ یو 15 کلن مملکت ستا نمسی ستا بچی نن ستا په سرنوشت لوبې کوي؟ افغانه څونه به موږ نور راغونډېږو صرف چپچکې به وو. موږ او تاسو باید د افغانستان د وحدت او د افغانستان د اتفاق او اتحاد دپاره موږ له الله پاک ډېر فرصتونه راکړل. موږ 20 کاله داسې فرصت درلوده چې ټولې نړۍ په رسمیت پېژندلو. میلیاردونه ډالر راغلل، زحمت ویسته، یو نسل وروزل شو. څه شو دغه نظام او څه شو دغه لاسته راوړنې؟ زموږ او تاسو نه په یوه شپه 300 درجې موږ ځمکې په مخ باندې پړ مخ راولیدلو. ولې؟ افغانانو ورونو په دې باندې سوچ وکئ. ولې موږ بهر د دنیا په هر کونج کې حتی په کاناډا کې یو افغان مجبوره کېږي چې د بلډینګ نه ځان راواړتی او خودکشي وکړي؟ ولې موږ ټول په دې کې مقصر یو؟ موږ بې اتفاقه یو. موږ د یو وحدت او د یو چتر لاندې هېڅکله هم راغونډ نه شو. موږ ډلې جوړې کړې، موږ ټپلې جوړې کړې، موږ په هر نظام کې د یو بل پښې وواللې. تاسو نه خواهش کومه ځان سره دا سوال ویسئ، ولې موږ نن دومره مجبوره یو؟ کاناډا د دنیا د مخ بلا تشبیه جنت دی. ولې یو بل ملت او د یو بلې قوم څوک د بلډینګ د ځان نه راړتی؟ ولې زه راړتم؟ ځکه ما او تا نه یې توانېدلي. موږ هر کار د مادیاتو دپاره کړی دی او شخصي ګټو دپاره هم کړی دی. موږ نه یې توانېدلي چې خپل ورور او خپل نوي راغلو خویندو ته موږ لاره وښیو. هغه شی چې موږ په 2 کالو کې 10 کالو کې زده کړی دی، راځئ د الله سره تعهد وکئ، فی سبیل الله دې نوي راغلو ته وښیوئ په یوه ورځ کې. تاسو ټولو نه خواهش کوم، افغانستان نن د دنیا د مخ د ټولو نه تورتم وطن دی. افغانستان کې زما بچی حق نه لري، زما لور حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي. زما اختر تاسو ولیده چې په تاریخ کې زما اختر په همغه ورځ باندې چې د نړۍ نورو مسلمانانو لمانځه، دا ځلې د زما د همسایه چې ټول عمر زما ملک خراب کړی دی او زما په ملک کې مداخلې کړي دي، د هغې سره ولمانځه. ولې؟ موږ ذلیله شوي افغانانو که غواړئ چې را روان نسل آگامی خواهیم که نسل آینده ما شما یک روز ما شما را تجلیل کنه، امروز بخیزین اتفاق کنین. تشکر بسیار زیاد.
درله به ځان خاورې ریکم درله به ځان خاورې ریکم وطنه تا به ګلدرې کم او په دښمنانو به نارې کم زه به یې شال زرې زرې کم څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه څوک چې زما شړۍ ته واچوي لاسونه د پروګرام په دې برخه کې دغسې یو ویناوال لرو چې تاسو یې ډېر له نوم سره اشنا یاست که چېرته د غم خبره وي د جنازې په لومړی صف کې به ولاړ وي او که د ښادي خبره وي په سر د اتڼ په لیکه کې به ولاړ وي ته چې وایې امین د اتڼونو سړی نه دی بیا ولې په اتڼ کې ګډېده راړنګېده د پروګرام په دې برخه کې له ځوان مبارز امین قاضي څخه هیله کېږي چې راشي خپله وینا را واوروي امین قاضی هموطنان عزیز از همه اولتر سلام گرم خود را خدمت تک تک شما تقدیم می نمایم نن موږ د افغانستان د خپلواکۍ ویاړلې ورځې په مناسبت سره راټول شوي یو تر څو خپل د ملي هویت او ویاړونو یادونه وکړو د دې سترې ورځې لمانځلو کې زموږ د غازي امان الله خان یاد تازه کوو که ووایم چې شاه غازي امان الله خان په څېر یو معتبر مشر په افغانستان په تاریخ کې نه تکراریږي مبالغه به نه وي هغه چې د خپل ملت لپاره یې د خپلواکي په ترلاسه کولو کې سترې مبارزې وکړې غازي امان الله خان د افغانستان د خپلواک بنسټ ایښودونکی او د هېواد د پرمختګ مخکز شخص و هغه نه یوازې د افغانستان خپلواکي ترلاسه کړه بلکې د یو آزاد مترقي او خپلواک افغانستان لپاره پراخې هیلې او اهداف درلودل اوس چې موږ په کاناډا کې ژوند کوو د افغانستان ځوانانو په توګه زموږ مسؤلیتونه ډیر دي موږ دلته د تعلیم د کار او پرمختګ بېسارې فرصتونه لرو زموږ مسؤلیت دی چې له دې فرصتونو څخه په سمه توګه ګټه واخلو او د خپل د ملت د پرمختګ لپاره هڅې وکړو په دې کې تر ټولو مهمه د افغانستان کلتور ساتنه ده زموږ ژبه دودونه عنعنات او ارزښتونه زموږ هویت دی او موږ باید د دې ارزښتونو په ساتنه کې پوره هڅه وکړو چالش‌هایی که امروز با آن روبرو هستیم بسیار زیاد است اما ماها از این چالش‌ها کرده پرقدرت‌تر هستیم نسل جوان مشعل مبارزات اجداد ما را عمل می‌نماید آنها رهبران متفکران و سازندگانی هستند که افغانستان را به سوی آینده سرشار از صلح و رفاه هدایت خواهد کرد بگذارید روی آنها سرمایه گذاری نماییم آنها را آموزش دهیم و به آنها الهام دهیم تا آرمان‌هایی را که شاه غازی امان الله خان از آنها حمایت میکرد وحدت پیشرفت و آزادی به پیش ببریم همدارنګه زموږ یووالی ګډ کار زموږ د راتلونکو لپاره حیاتي دی موږ باید د یو بل تر څنګ ودرېږو د خپلو افغانانو ورونو خویندو ملاتړ وکړو او د کاناډا په ټولنه کې یو پیاوړی متحد او بریالی افغان نسل استازیتوب وکړو په دې توګه موږ به خپل کلتور په ساتنه کې بریالی او د خپل هیواد لپاره د پرمختګ لاره هواره کړو تشکر جشن استقلال مبارک باد آزادی د غرونو لویه فلسفه ده آزادی د غرونو لویه فلسفه ده آزادی د حماسونو مجموعه ده آزادی د قربانیانو ثمره ده آزادی د قربانیانو ثمره ده د پروګرام په دې برخه کې بلنه ورکوو د ولسي جرګې پخوانی وکیل میرمن شکوفه نورزی ته چې تشریف راوړي او خپله درنه وینا وړاندې کړي وای زموږ هر کور کلی رنګ بنګ دی سولې یو ځلې خو راشه زموږ هر کور کلی رنګ بنګ دی سولې یو ځلې خو راشه د وطن هرې خوا مو وران جنګ دی سولې یو ځلې خو راشه سوله خو راغلی الله دې د پوهې
د روشنایي دروازې د ټولو افغانانو پر مخ په افغانستان خلاص کړي او په دا هیله چې افغان نجونې یو ورځ لکه نور ولس چې په افغانستان کې ژوند کوي خپل د حقوق څخه برخمن سي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي 115مې کلیزې مبارکي ټولو حاضرینو منورینو ته وړاندې کوم. دعا کوم چې افغانستان تل آزاد وي او بیا هیڅکله د کوم هیواد تر ولکې لاندې رانسي. د 115 کاله وړاندې افغانستان د اسلامي نړۍ دوه هیوادونو د جملې څخه و چې بشپړ آزاد و او آزاد سو. خپل کامل استقلالیت او بهرني آزادي درلودل. نو ټوله اسلامي نړۍ د بریتانیې، روسیې، فرانسې او ایټالیې تر استعمار لاندې و. موږ په 1919 کال ټوله نړۍ ته خپل زړورتیا کمال او خپل وړتیا وښول. د نړۍ د دوو لوی ځواکونو څخه مو خپل استقلال او خپل بهرنۍ ازادي مو ترلاسه کړل او مستقل آزاد هیواد سولو. اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مو پیل کړ، خو متاسفانه چې د ځینو ستونزو له کبله مو دا پرمختګ نصیب نسو. غازي امان الله خان د 10 کلنې پاچاهۍ وروسته زموږ په څېر د هیواد څخه کډوال سو او په تګ سره یې د افغانستان لاسته راوړنې طوفان یوړ. ویش ملتونه تاریخونه او تاریخي ورځې د عبرت او درسونو لپاره لولي چې راتلونکي ورباندې وټاکي. موږ هم باید نور د تاریخ څخه یو څه درسونه نور هم زده کړو. په تیر 100 کلونو کې زموږ افغانان 4 ځله مهاجر سول. یو ځل د امان الله خان د دولت د سقوط څخه، دوم ځل د داود خان د سقوط څخه، دریم ځل د ډاکټر نجیب د سقوط څخه او څلورم ځل دغه موږ توس ناس اکثریت خلک چې مهاجرت ته مجبور سوي او اړ سوي وو، دغه څلورم ځل موږ او تاسې یو. او په هر ځل مهاجرت ګران هیواد خپل هغه ګټیالي بچان یې د لاسه ورکړي. موږ 4 ځله مهاجر سولو، خو دا 4 مهاجرت افغانان او مهاجرت همیش په دې 100 کلونو کې د افغانانو سره وو. خو دا انقلابونه او مهاجرتونه ډېر نور فرصتونه هم مساعد کړله، ډېر نور پرمختګونه افتخارونه هم مساعد کړله او باعث د دې سو چې افغانان ډېر نور افتخارات هم وطن ته راوړي. مثلا زموږ افغانان په هندوستان کې 3 ځله امپراتوریانې رامنځته کړي دي. موږ توس تاریخ مو لوستی دی چې 3 امپراتوري افغان مهاجرینو رامنځته کړی دی چې یو د غلجیانو و، بل د لودیانو و، بل د سوریانو و. دا مهاجرینو دا امپراتوري یې رامنځته کړل. اوس پکار دا دی چې موږ د خپل مهاجرینو نیکونو په څېر باندې د هغوی لاسته راوړنو په څېر باندې موږ هم داسې لاسته راوړنې خپل هیواد ته ولرو. که خپل هیواد ته ونه لرو، خپل قوم افغانان ته دغه افتخارات باید موږ راوړو. خپل نسل ته ګټې راوړو، موږ په اقتصاد کې رشد وکړو، په سیاست کې پرمختګ وکړو، په ټکنالوژي کې پرمختګ وکړو. داسې افتخارات راوړو چې په ملک کې مو که څه ونه کړله، دلته باید د نړۍ په سطح باندې وځلیږو. شیرشاه سوري که چیرې په افغانستان کې وای دومره پرمختګ بیا نه وای کړی، خو کله چې هندوستان ته مهاجر سو لوی امپراتوري یې رامنځته کړل چې هندیان
ډېر قدر کوي او خپل په تاریخ کې اوس د یو پیاوړي شخصیت او امپراتور په حیث باندې د هغوی د شیرشاه سوري تاریخ مګر هم په تېرو 100 کلونو کې چې موږ افغانان مهاجر سولو متاسفانه چې موږ کومې لاسته راوړنې توقع مو درلودل او یا هم موږ راوړله کومه لاسته راوړنې هغومره د زمانې سره هغه لاسته راوړنې برابر نه دي او د زمانې سره موږ یو ځای مخې ته نه یو تللي ډېری زموږ مهاجر خلک چې دي په شاقه کارونو باندې مصروف دي او د نورو هیوادونو دپاره کار کوي زه یو مثال تاسو ته وړاندې کوم د اوس د زمانې د راکفیلرز په اړه تاسو یادوم چې خپل د کورنۍ سره یو ځای در جرمني څخه راغلی او په امریکا کې اوس په امریکا کې یو د لویو شتمنو اشخاصو د جملې څخه دی دا زه غواړم ووایم چې یوازې افغانان په نړۍ کې مهاجرت یې نه دی تجربه کړی د نړۍ ټول انسانان مهاجرت تجربه کړی دا زموږ او ستاسې په لاس کې دی چې موږ دا مهاجرت په څه ډول دا ورقه د مهاجرت اړوو په څه ډول خپل تاریخ په نړۍ کې ثابتوو او بیانوو یې راځو مثال د انتیکارنګي د بریتانیې څخه راغلی او په امریکا کې اوس د یو د لویو شتمنو اشخاصو څخه دی زموږ افغانان باید د شاقه کارو څخه ډېر لاس واخلي سیاست کې باید شامل سو باید اقتصاد کې باید شامل سو لاسته راوړنې باید ولرو یوازې د دوی د خدمت او د معاش د اخیستلو لپاره موږ دلته نه یو راغلي راتلونکي دپاره باید موږ لاس په کار سو صحیح دی چې اوس موږ مهاجر یو بدبخت یو مګر د دې بدبختۍ څخه باید ښه استفاده وکړو دا زموږ لپاره ښه زمینه ده چې موږ پرمختګ وکړو تاسې فکر وکړئ د اوباما پلار د افریقا څخه راغلی دا د امریکا په تاریخ کې تر ټولو لوی او نایابه لاسته راوړنه و چې یو تورپوستی د رئیس جمهور په حیث باندې سو دا ټوله د زیار او زحمتکشي څخه و زه راځم خپل پر نوی نسل باندې دا غږ کوم او دا وایم چې باید د دې څخه لاس په کار سو د دې مهاجرت څخه باید په ډېره ښه توګه باندې استفاده وکړو باید پر زاړه صفتو باندې اکتفا ونه کړو که چیرې امان الله خان د احمدشاه بابا او یا هم د شیرشاه سوري پر تاریخ باندې اکتفا کول نو هغه به ازادي نه ترلاسه کول او د ازادۍ دپاره مبارزه نه کول وخت مې ډېر زه فقط غواړم په آخري ټکو کې ځکه چې وخت مې ډېر ونیول خبرې ډېر را سره سته فقط دغومره نور وایم چې باید د دې دپاره کار وکړو چې نور الله مو د مهاجرت څخه وساتي زموږ بادي نسل د مهاجرت څخه وساتي خو زه خپله د یو ځوان نسل په صفت باندې په ټولو ځوانانو غږ کوم چې راځئ افغان تاریخ داسې را ژوندی کو چې راتلونکي کلونه زموږ پر تاریخونو بحث وسي او یوازې موږ د ازادي ورځ ونه لمانځو او راسي خپل افتخارات هم په راتلونکي کې د خیره ولمانځو دغه هیله لرم مننه دوستای عزیز حالا از جوانی خواهش میکنم از جوانی را معرفی میکنم که بیایه که حداقل پس از آمدنش به کانادا یک دنیا تغییر در بخش تجارت به جوانای افغانستان که در تورنتو آمدن نو آورده و کارهای بنیادی کرده از او کارهایی که کرده میشه که یک دو دانشه یا سه دانشه به طور نمونه نام ببرم یک مکتب به نام مکتب بین‌المللی افغان کندین ساخت و یک مجله بسیار پرمحتوا ساختن که چهره‌های معروف و مشهور افغانای ما را که در تورنتو هستند معرفی گرفت و دهها کار از جمله یکی دیگه هم رادیو که یک رادیوی بسیار خوب و وسیع جور کردن
که حالا ما و شما میتونیم در موتر یا در خانه او را بشنویم. از محترم دکتر صاحب علا محمد کاکر رئیس کاکر گروپ خواهش میکنم که در جایگاه تشریف بیارن و سخنانشان را خدمت همه ما و شما قرائت بفرمایید. محترم کاکر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. قول الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. صدق الله العظیم. گپای مرا تقریبا گرداننده گفت. ما بسیار کوتاه میخوایم. اول خب ما از خانم معذرت میخوایم به خاطر از اینکه در کل آجنده ما یک خانم بود میماندیم که مدلش تا اون وقتی که دوستش صحبت میکرد. دوستای عزیز، ما نمیخوایم تکراری از گپا را بزنم، فقط دو دانه گپ دارم براتون. جوانای عزیز خوش باشین، خفه باشین. در پولی از اینکه یک افغان با عزت سربلند هستیم. ما و شما در یک سرزمینی به نام کانادا زندگی میکنیم. دو اصل دو پیام امروز براتون دارم. تشکر بسیار. یک پیام می است که لطفاً در مسائل اقتصادی تان توجه بکنین. بسیار زیاد مهم است، بسیار زیاد مهم است. هر جامعه اگر بر غنامندی فرهنگی و هر مورد دیگه میرسه، اصل اساسیشان غنامندی اقتصادی است. چون اقتصاد برای شما زمان میده و این زمان میتونین که بهترین خدمات برای جامعه خود انجام بدین. موضوع دوم موضوع اجتماعی است که ما و شما در یک کشور هستیم که سرشار از تنوعات فرهنگی و اخلاقای اجتماعی است. متاسفانه ما با می دوستایی که برنامه را پیش می بردن گفتم کسایی که تنها کار دارن اجازه بتین، کسایی که کار نداره اجازه نتین. گفتن که نه، ولی افغان‌ها خفه میشه. لطفاً عادتهای بد ما را از بین ببرین. اگر خفه میشیم از بین ببرین. اگر امروز ما و شما را اصلاح نکنیم، فردا و پس فردا و پس فردا اینمی تکرار شده و میره. کوشش بکنیم من حیث یک افغان اگر افتخار بر دیگه افغانای خود در کانادا خلق کرده نمیتونیم، خدای نخواسته باعث رنگ زردی ایشان نشویم. میخوایم یک تشکر ویژه از جناب سفیر صاحب و همکارایشان جناب دکتر صاحب که از راه خیلی دور آمدن به اینجا. شما که آمدین چون خودتان برنامه افغانستان است و اینا از یک راه دورتر آمدن. یک دوست ما است، من که اولین بار کانادا آمدم، مریم جان نام داردم گوشه شیشنه. اولین کسی که مرا نه تنها حمایت که راه ها را نشان داد، کمک همکاری کرد، حتی حمایت مالی هم برای ما کردن تا ای که بتانیم به اهداف خود برسیم. من امروز اینجا آمده از شما هم تشکری میکنم. همراه وکیل صاحب از اوتاوا آمدن از راه دور. سربلند باشین، زنده باشین، سرفراز باشین. تعهد ما براتان من حیث یک افغان همی است که اینجا کار میکنیم، زحمت میکشیم. شاید کارمون مشکل داشته باشه، بار دوم خوبترش میکنیم، بار سوم خوبترش میکنیم. در بحث اقتصادی اولویت کاری این است که ما باید وظایف خلق بکنیم برای افغان‌ها. منتها یک چیز میخوایم برای افغانای ما بگویم که عالمی از مردم از ما شکایت از بیکاری میکنه. وقتی کار برش میتیم میگه 10 ساعت من پشت میز استاد مانده. خود 10 ساعت در هر ساعت کاری پول میگیری و 10 ساعت خود یک نیکبختی است که باید داشته باشیم. باید یک ذره جوانا کوشش بکنین در پولی از این که نیاز به کار دارین، اما حوصله کار هم برای خودتان پیدا بکنین. یک قرعه‌کشی است امروز از طرف همکارای ما، البته تهیه شده. $1000 امریکایی است. اگرچه من یک نظر داشتم که باید کمک شود به همون جوانی که چند روز پیش از بلند منزل افتیده و خانوادهش. خیر از ان شاء الله همکاری خواد کردیم. یک تعهد دارم، اگر یک انسجام بسیار خوب ایجاد شود برای اینمی که مردم شاید از دوری خانواده، شاید مشکلات اقتصادی یا هر موردی که افغانا شاید چند نفر کشته شدنش هستیم، اگر یک شورای باشه، یک نهاد باشه بدون از این مسائل قومی و جنجالکا و دردسرایی که هست، ما آماده هستیم سالانه $100,000 کانادایی را از امکانات شخصی خود در خدمت از اینا قرار بدیم که تنها به منتال هلت و برنامه‌های گرفته شود تا اینکه همکاری شود که از افتیدن یک جوان از 48 منزل او زن و خانواده که در افغانستان منتظر پدرشان است و یک لاش پشت خانهشان میره، فکر میکنیم این دردآور است. در یک کشور مثل کانادا امیدوار هستیم که از تمام این بدبختی‌ها کاسته شود. سربلند باشین، سرفراز باشین. از تک تکتان تشکر که امروز اینجا آمدین
با امید سربلندی همگی ما شما. سلیمان لایق وایي چې که دوست داریم این وطن را، دوست داریم این وطن را، جاده غمهای او را، در نبرد زندگانی جاده غمهای او را، در افقهای زمان استاره فردای او را، خلق بی همتای او را، در افقهای زمان استاره فردای او را، رزم او را، فتح او را، آینده زیبای او را. د پروګرام په دې برخه کې له استاد جواد کاکړ څخه هیله کېږي چې راشي او خپله وینا راواوروي. استاد جواد کاکړ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظیم. اولتر از همه سلام های بسیار گرم خود در میگرمی کانادا خدمت تک تک شما تقدیم میکنم. اول برای خانما، بعدا برای آقایون، چون حق اول از خانما است. خوشحال هستم که امروز من خود در بین افغانای خود میبینم و دعا میکنم که همیشه افغانای ما همونطور با اتفاق و اتحاد باشند. هزار جایی که هستند، اگر از جنوب، شمال، شرق، غرب، هر جایی که هستیم در کانادا افغان هستیم. جنوبی، شمالی، پکتیاوال، کدامنی اینجا کار نمیه برادرها، خواهرها همچنان. افغان هستیم، افغانیت خود حفظ کنیم. بعد از اسلامیت که مسلمان هستیم، چنانچه آیه قرآن تلاوت کردم، الله پاک در سوره عنکبوت آیه 56 میفرماید، میگه که بنده های ما که شما ایمان آوردین، زمین من بسیار وسیع است، بسیار فراخ است، پس به هر جایی که بودین عبادت بکنین. عبادت برادرها تنها نماز نیست، تنها حج رفتن نیست، تنها زکات دادن نیست. بهترین عبادت است که رسول خدا میگه خیر الناس من ینفع الناس. بهترین مردم کسی است که خیرش به دیگه مردم برسه. خواهرای ما، برادرای ما، کسایی که مثل ما، از ما 23 سالم میشه به کانادا هستم، 40 سال، 35 سال، 10 سال، 15 سال، هر کسی که در اینجا سپری کرده، لطفاً کسایی که نو آمدن در 1 سال 2 سال، دست از اینا را بگیریم. چنانچه شاعر میگه رای مردان آزاده گیر، چو استاده دست افتاده گیر. اینا باید احساس تنهایی نکنن. مثل که یک برادره که ما مثل که دوستا گفتن او روز خود از بلند منزل انداخت به خاطر تنهایی، به خاطر کس نبود را کمک بکنه. بیاین هر کدام ما شما تعهد کنیم، هر افغان خدا که میبینیم، از هر اگه پشایی است، اگه هزاره است، اگه ازبک است، اگه پشتون است، ضرور نیست که کاکر ما باشه ما برای او خدمت و کمک کنم. بیاین دستای برادرها و خواهرای خدا بگیریم. کسی در دانشگاه کمک کار داره، کسی به پیدا کردن کار، کسی به پیدا کردن خانه کمکش کنیم. اگر ما و شما واقعا میخوایم استقلال تسجیل کنیم، بیاین قدر یکی دیگه خدا بدانیم، بزرگای خود احترام کنیم، برای خردای خود شفقت کنیم، یکی دیگه خدا ظاهرا دوست نداشته باشیم، از باطن دوست داشته باشیم. میفهمین چرا؟ به خاطر که ما افغان هستیم. علامه اقبال لاهوری میگه آسیا یک پیکر آب و گل است. آسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان در آن پیکر دل است. هر کسی اینجا آمد از تیم تکنیکی و لوجستیک و فلان تشکری کرد، ما از شما تشکر میکنم. اگر شما نمی آمدین ما هیچ بودیم. هر کسی که اینجا تشریف آورده، از تمام شما جهان سپاس. چون پیغمبر خدا میگه من لا یشکر الناس لا یشکر الله. میگه کسی که از بنده های خدا شکرگزاری نمیکنه، پس از خدا شکرگزاری نمیکنه. یک دنیا ممنون از توجهتان، تشکر. ببخشید که وقتتان نگرفتم. شاد باشین، خوش باشین. تل دیوی افغانستان، زنده باد افغانستان. د افغانستان ملي ترانه
دا وطن ودان وطن دا دلوی افغان وطن دا پرمونگا گان وطن دا پرمونگا گان وطن دا پرمونگا گان وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري ستا په لویو غرونو کې شوړي په سیندونو کې مینه یې په زړونو کې مینه یې په زړونو کې مینه یې په ستا په لویو غرونو کې شوړي په سیندونو کې مینه یې په زړونو کې مینه یې په زړونو کې مینه یې په زړونو کې ښکاري د غرونو شته سرونه د اسمان سره ننګ او د ایمان سره ننګ او د ایمان سره ننګ او د ایمان سره ښکاري د غرونو شته سرونه د اسمان سره ننګ او د ایمان سره ننګ او د ایمان سره ننګ او د ایمان سره دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پرمونګه ګان وطن دا پرمونګه ګان وطن دا پرمونګه ګان وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري اوس افغانان پکې نسل قهرمان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې اوس افغانان پکې نسل قهرمان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې ښکاري د غرونو ستر سرونه د اسمان سره ننګ او د ایمان سره ننګ او د ایمان سره ننګ او د ایمان سره دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پرمونګه ګان وطن دا پرمونګه ګان وطن دا پرمونګه ګان وطن خاوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان 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 لري ستاسو توجه یو جهان مننه د لوی او بخونکي رب په نامه درنو مشرانو خویندو ورونو ګلالیو ماشومانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو تر هر څه د مخه تاسو ته د 115مې خپلواکۍ ورځې مبارکي وایم او تاسو په دې تالار کې ستړي مشي او هر کله وایم هر کله راسئ د خپلواکۍ په ورځ د خپلواکۍ په قدر هغه څوک پوهیږي چې په خپله خاوره ژوند کوي خو د ژوند کولو اختیار یې د غیرو په اختیار وي خدای بخلی کبیر ستوری وایي آزادۍ په قدر هله به سم پوه شې که شرنګار د زولنو دې واورېدلو تاسو ته ښه معلومه ده چې د محکوم افغانستان وګړي په کوم حالت کې ژوند کوي تاسو ورشئ د عالی وزیر او د هغو ملګرو نه پوښتنه وکړئ چې ازادي څه معنا لري او ازادي څه شي ته وایي او د ازادۍ ارزښت څه شی دی په خپلواک او په خپله خاوره د ژوند او د ژوند کولو حق ترې اخیسته شوی او په خپله خاوره د خپل اختیار او په خپلو وسایلو د دیو ژوند ترې اخیستل شوی ده مشرانو ډېرې خبرې وکړې او خبرې نور گنجایش دلته نه لري خو یو مهمه خبره دا کوم چې درنو افغانانو تاسو ته بهتره معلومه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په محکوم افغانستان کې د خپلواکۍ او د خپلو حقوقو د لاسته راوړلو دپاره یو تحریک شروع کړی او دغه داعیه یوازې تر یو محدود نه دا د لوی افغانستان داعیه ده
په تالار کې د ټولو خویندو او ورونو او په خاصه د ځوانانو نه دا هیله کوم چې د دغه تحریک ملاتړ وکړي. دوه اونۍ وړاندې د قدرمن مشر منظور احمد پښتین له طرف نه د کاناډا د پی ټي ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ دلته رسمي پرانسته وشوه او د دې غورځنګ مشر ډاکټر صاحب نعیم دلته مشر وټاکل شو. نو تاسو نه هیله کوم چې د ډاکټر صاحب ملاتړ وکړئ او د دغه غورځنګ تر شا ودرېږئ. دغه غورځنګ تاسو ته اړتیا لري، ستاسو فزیکي او مالی مرستو ته اړتیا لري. خبرې نه اوږدو او تاسو ته ښه شپه غواړو. د خدای په امان. ازادۍ لکه د پیغلې حیا داسې، ازادۍ لکه د پیغلې حیا داسې، ازادۍ لکه د ناوې د سر شال دی، ازادۍ لکه مستی د ماشومانو، ازادۍ لکه مستی د ماشومانو، ازادۍ لکه په ونه کې چټال دی، ازادۍ لکه ډاډه زړه بې له ترسه، ازادۍ لکه ډاډه زړه بې له ترسه، ازادۍ لکه په نیمه شپه چکر تلل، ازادۍ لکه بې ډاره بې خطره، ازادۍ لکه یوازې په سفر تلل.